هغه قوه چې د مثبتو او منفي چارجونو ترمنځ د توپیر له کبله په یو مالیکول کې منځته راځي د ډایپول مومنټ په نوم یادیږي. قدرمنو لیدونکو سلام. زموږ د کیمیا د کانکور ځانګړې خپرونې ته ښه راغلی. په دې خپرونه کې په ډایپول مومنټ باندې بحث لرو. په دې هیله چې ملتیا مو وکړئ. ډایپول مومنټ له هغه قوې څخه عبارت دی چې د مثبت او منفي چارجونو ترمنځ د توپیر په وجه په یو مالیکول کې رامنځته کیږي. په حقیقت کې د دغه قوې اندازه د اتومونو په چارج او د هغوی ترمنځ په واټن پورې تړلې ده. نو ډایپول مومنټ د ذرو په واټن کې د قسمي چارج له ضرب څخه عبارت دی چې د میو مساوي کیو ضرب ډي او یا میو مساوي ډلټا ضرب ال فرمول په واسطه ښودل کیږي چې دواړه فرمولونه یوه معنی افاده کوي. دلته میو له ډایپول مومنټ، کیو او یا ډلټا له قسمي چارجونو، ډي او یا ال د قسمي چارجونو ترمنځ له واټن څخه عبارت دی. د ډایپول مومنټ واحد ډیبای دی چې یو ډیبای په سی جی اس سیستم کې له 10 په توان د منفي 8 استاد کولم ضرب د سانتي متر سره مساوي او په ام کا اس سیستم کې له 3.3 ضرب د 10 په توان د منفي 10 کولم ضرب متر سره مساوي دی. په عمومي توګه هغه عوامل چې د مالیکولونو په ډایپول مومنټ اغیزه لري د اړیکو له قطبیت او د مالیکولونو له شکل څخه عبارت دي. لکه څنګه چې په هر اندازه د اړیکو قطبیت زیات وي، په هماغه اندازه به یې ډایپول مومنټ هم زیات وي. معمولاً په خطي مالیکولونو کې ډایپول مومنټ صفر وي، ځکه چې د الکترون د کشش اغیزې خنثی کیږي. ډایپول مومنټ د مالیکولونو په قطبیت او د فزیکي خواصو په تعیین اغیز لري. په عمومي توګه ویلی شو که مرکزي اتوم په مالیکول کې د آزاد الکترون درلودونکی وي، دا مالیکول قطبي او که چیرې آزاد الکترون ونه لري نو دا مالیکول غیر قطبي دی. ښه نو راځئ چې د همدې موضوع په اړه څو کانکوري پوښتنې حل کړو. اوله پوښتنه: ډایپول مومنټ د مالیکولونو کوم خواص توصیفوي؟ 1. کیمیایي خواص، 2. فزیکي خواص، 3. مالیکولي شکل، 4. کیمیایي تعاملونه. تشریح: د یو مالیکول ډایپول مومنټ د موادو فزیکي خواص په غوره توګه توصیفولای شي، ځکه چې د موادو ځینې فزیکي خواص لکه د ویلې کېدو او د ایشېدو ټکي د مالیکولونو د ډایپول مومنټ سره مستقیمه اړیکه لري. دویمه پوښتنه: د ډایپول مومنټ واحد عبارت دی له 1. ډیبای، 2. متر فی سیکنډ، 3. ژول ضربي سیکنډ، 4. کولم ضربي سانتي متر. تشریح: د ډایپول مومنټ واحد له ډیبای څخه عبارت دی چې د ډي په توري سره ښودل کیږي. دریمه پوښتنه: په سی جی اس سیستم کې د یو ډیبای قیمت عبارت دی له 1. 10 په توان د منفي 18 کولم ضربي سیکنډ، 2. 10 په توان د منفي 18 کولم ضرب متر، 3. 10 په توان د منفي 18 استاد کولم ضرب متر، 4. 10 په توان د منفي 18 استاد کولم ضرب سانتي متر. تشریح: په سی جی اس سیستم کې د یو ډیبای قیمت له 10 په توان د منفي 8 استاد کولم ضرب د سانتي متر څخه عبارت دی او دا مقدار هغه مهال په لاس راځي چې د یوې ذرې قسمي چارج د ذرو ترمنځ په واټن کې ضرب شي. څلورمه پوښتنه: که چیرې د یوې ذرې د قسمي چارج اندازه 2 ضرب 10 په توان د منفي 10 استاد کولم وي او د هغوی ترمنځ واټن 1 انګستروم وي، د مالیکول ډایپول مومنټ عبارت دی له 1. 2 انګستروم، 2 ضرب 10 په توان د منفي 10 استاد کولم، 3. 2 ضرب 10 په توان د منفي 18 استاد کولم ضرب سانتي متر، 4. 2 ډیبای. تشریح: د هغې د فرمول او د قیمت وضع کولو په نظر کې نیولو سره د مالیکول د ډایپول مومنټ قیمت 2 ډیبای کیږي چې په لاندې ډول محاسبه کیږي.
حل پوهیږو چې یو انګستروم مساوي دی له 10 په توان د منفي 8 سانتي متر سره چې په فورمول کې د هغې د قیمت په وضع کولو ضرب او ساده کولو سره بالاخره 2 ډیبای 10 ته راځي. 15مه پوښتنه په هغه صورت کې چې د یو مالیکول ډایپول مومنت 4 ډیبای او د ذرو ترمنځ واټن یې 2 انګستروم وي د قسمي چارج اندازه عبارت ده له یو 2 ضرب 10 په توان د منفي 10 استاد کولم 2 10 په توان د منفي 10 استاد کولم 3 10 په توان د منفي 18 استاد کولم 4 2 ضرب 10 په توان د منفي 10 کولم. تشریح په هغه صورت کې چې د یو مالیکول ډایپول مومنت 4 ډیبای او د ذرو ترمنځ واټن یې 2 انګستروم وي په دې صورت کې د چارج اندازه د استاد کولم پر اساس له 2 ضرب 10 په توان د منفي 10 استاد کولم سره مساوي ده. ګرانو لیدونکو دا وه زموږ د کیمیا د کانکور ځانګړې خپرونه. تر بلې خپرونې چې ستاسو په حضور کې حاضرېږم په لوی الله مو سپارم.